خیر راغلی هر کله راشه خپل ټولو مینهوالو خپل ټولو دوستانو ته زړه د کومې زړه تل نه وایم ډېر هر کله ما ته وایي احمد شیر او نن تاسو به زه چې دی نو څه چینج او څه تبدیلي چې دی نو هغه به په هغې کې ګورئ او ډیفینټلی تبدیلي چې دی نو هغه راغلي ده او هغه څنګه چې نن مونږه په کوم ځای کې یو مونږ چې دی نو په غازي کې یو فیملی او ریزورټ کې او دا ړومبنی ځل زما دلته کې چې دی نو هغه راتلک شوی دی ریلی ډېر زیات خوشحاله شوم ډېر زیات ایکسایټمنټ چې دی نو هغه فیل کومه وجه دا ده چې ډېر ښایسته لوکیشن باندې ډېر مزیدار ریزورټ چې دی نو هغه دلته کې جوړ کړی شوی دی که هغه د دې ځای چې کوم پکنیک سپاټ دی لکه څنګه ما شروعات چې دی نو هغه وکړو دغلته کې مو ګوره چې اوبه دومره ښې بهیږي او بره چې دی کومه روډ چې تللی دوباره به داسې زه خیر د لاړ شم هغه روډ تاسو سره تعارف کولو هم ډېر زیات ضروري دی دا د غازي هغه مین روډ دی چې کم توربیلې ته او د هغې سره ثوابې ته ټوپې طرف ته چې دی نو هغه تللی دی نو که تاسو تر اوسه پورې فیملی ریزورټ ته چې دی نو هغه وزټ چې دی نو هغه نه ده کړی او تاسو چې دی نو دلته کې بیا راتلل غواړئ د دې ځای ښه خوراکونو نه تاسو خوند اخیستل غواړئ او د دې ځای میلمستې نه چې دی نو هغه هم تاسو وایي چې هغه هم تاسو وګورئ نو هغې دپاره بیا ضروري ده چې تاسو ته مکمل طور باندې ایډرس چې دی نو هغه زه صحیح طریقې سره درکړم دا هغه روډ دی چې کم توربیلې ته او د هغې سره سره ثوابې ټوپې طرف ته چې دی نو هغه تللی دی یعنې غازي کې مونږ دې ټایم کې یو همدغه د روډ نه به تاسو انټري چې دی نو هغه به کوئ او زه بیا دا چې کوم کالج دی هغې سره به تاسو راننوځئ او بس لږ غوندې تقریبا 1 منټ به ستاسو ټوټل لګي چې تاسو دې ریزورټ ته چې دی نو هغه رارسئ خو چې کله څنګه تاسو دې ریزورټ ته راورسئ نو د دې دریا چې کومه هغه مزیداره غوندې هوا ده او د هغې اوبو نه چې کومه خوشبويي راپاسي او بیا د هغې سره سره مزه چې دی نو هغه څه کوي چې لایف کوکینګ چې دی نو هغه کیږي او په لایف کوکینګ کې دلته کې سګنیچر ریسیپي کې دوی سره ډېرې مزیدارې ریسیپیز چې دی نو هغه دي چې په هغې کې فش انګاره چې دی نو وایي چې ډېر زیات ښه ده او د هغې سره سره بیا دلته کې کم پلیټرز دي مختلف قسم هغه نو نور څه ریسیپیز دلته کې شته دی دلته کې پټې تکې چې دی نو هغه ملاویږي اکثر ریسټورنټ په تاسو ته چې دی دا آفر نه کوي تاسو به چې دی نو که کوهاټ والا داسې خلک دلته کې نږدې چېرته اوسېږي نو هغوی پټې تکې ډېرې زیات خوښې دي هغه او بیا د دې ځای مینیو کې چې دی نو نور څه شامل دي هغه ټولې خبرې مونږ هم نمني پروګرام کې تاسو سره شیر کوو او یقینا تاسو ته به دا هر څه چې دی نو ډېر زیات ښه لګي خو شرط دا دی چې تاسو فیملی ریزورټ ته چې دی نو هغه راشئ او یو ځلې بیا زه تاسو ته وایم چې فیملی ریزورټ چې دی نو په غازي کې دی زما ایکسپیکټیشن داسې نه و چې دومره مزیدار او دومره هوادار ځای چې دی نو هغه به دا کېدلی شي خو ډېر ماشاءالله زما د توقعات نه چې دی نو هغه زیات چې دی نو هغه راووتو نو څه به کوو چې اول به ریسیپي طرف ته چې دی نو هغه به ځو او ریسیپي چې کله مونږ دلته کې جوړه کړو زه به تاسو ته وایم چې ریسیپي چې دی نو هغه څنګه ده د دې شخص کې څه کوالټي داسې دي چې هغه په نور ریسټورنټ یا په نور هوټل کې چې دی نو هغه نشته د دې ځای خوراکونه چې دی نو هغه د نور ریسټورنټ نه څومره مختلف دي څومره مزیدار دي هغه ټولې خبرې به تاسو سره شیر کوم او بیا د هغې نه پس دلته کې چې کوم راغلي میلمانې د هغوی نه به تپوسونه کوو چې هغوی فیملی ریزورټ ته ولې راغلي دي او تاسو ته به هم دا وایم چې تاسو سره داسې څه وجه کېدلی شي چې تاسو فیملی ریزورټ ته راشئ نو ډیفینټلی په دې کې داسې څه ډېرې خبرې چې دی نو هغه به را مخامخ کېږي که هغه د سروسز حوالې سره وي که هغه د ذایقې حوالې سره وي که هغه د صفایۍ حوالې سره وي او که هغه د ماحول حوالې سره وي دا ټولې خبرې دي د مختلف قسم پوینټس چې هغه موږ ورکوو خو څنګه چې زه انټر شوم نو ما دې ته وویل چې ماشاءالله ډېر زیات ښه دی او ډېر زیات خوند چې دی نو هغه کوي نو لہٰذا پهله ریسیپي طرف ته او ریسیپي نه پس به چې دی نو بیا د ستاسو سره دلته کې کوم راغلي میلمانې د هغوی سره خبره کوو چې هغوی باندې فیملی ریزورټ څنګه ولګېدو راځئ چې انجوای کړو نمنې ریسیپي او ریسیپي کې چې دی نو هغه څه دي او بیا هغې نه پس چې دی نو څه به کوو چې د مونږ میلمانه راغلي هغوی سره به خبرې اترې کوو چې کم یو ریسټورنټ چې دی د هغوی کچن چې دی نو هغه اوپن ایر کې داسې کلاو ځای کې چې تاسو وینئ چې هغوی څه پخوي هغوی څه جوړوي د هغوی د پخولو طریقه چې دی نو هغه څه ده نو د ستاسو چې کوم په زړه کې یو یره وي چې یار دا هوټل ته یا دې ریسټورنټ ته ځمه او په دې کې دوی پخلی چې دی نو هغه څنګه وي هغه ستاسو یره نیمه چې دی نو هغه ختمه شي لکه څنګه چې فیملی ریزورټ کې تاسو وګورئ چې لایف کوکینګ چې دی نو هغه روان دی ورسره دې طرف ته باربیکیو سیکشن کې دې ټایم کې مونږ موجود یو
और टिक्का बोटी द मलाई बोटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर बारबेक्यू शेफ है आप? जी जी। अच्छा, क्या इस वक्त जो है अगर थोड़ा सा डिटेल से मुझे बता दें कि ये मेन्यू का नाम बता दें बारबेक्यू। चिकन बोटी, चिकन बोटी, मलाई बोटी, फिश टिक्का। अच्छा, फिश टिक्का ये मुझे उससे डिफरेंट लग रहा है। ये बोनलेस है, बगैर कांटे की। बगैर कांटे की। और वो कांटे वाली। वो कांटे वाली है। अच्छा, और बटेर है? ये बटेर है। ठीक है। और ये बीफ सीख कबाब है। बीफ सीख कबाब। और ये चिकन सीख कबाब। चिकन सीख कबाब। और ये ग्रिल फिश है। और ग्रिल फिश है। अंगारा भी इसी के बनता है और ग्रिल फिश भी। अच्छा, अंगारा फिश भी इसी से बनता है और ग्रिल भी इसी से। और ये सीख वाला फिश है। अच्छा, ये टिक्का यो खबर से दलता कि तास्तो वे मजी कतासो गोरे द दे जेना ब शुरुआत चे देनो आगा बहू को दे टाइम के फिश टिक्का लकसंग चे मौसम दे द मौसम मुनासबत सरा द मेन्यू चे देनो आगा चेंज कीगी द खलगो खुराक चे कमागा दगा दे आइडिया विच यार दास इज दो क्रम दा दो क्रम वर सरा चे देनो आगा चेंज कीगी दे टाइम के फिश टिक्का द सरा ग्रिल फिश ते ओम द दे ग्रिल फिश न चे दे नु से जुड़ीगी फिश अंगारा जुड़ीगी चे कम सिग्नेचर रेसिपी दी द फैमिली रिजॉर्ट चे देनो आगा सिग्नेचर रेसिपी दा बे बारबेक्यू के चे देनो खलग सीख कबाब चे देनो मुख्तलिफ किस्म कम सीख कबाब दी दा सीख कबाब चे देनो आगा द चिकन दी और सरा दे बल तरफ चे देनो आगा कम लगी दिली दी आगा बीफ कबाब चे देनो आगा लगी दिली बटेर चे देनो बटेर तो उस खामखा समझरी जमा په خیال کې سمزري چې دی نو ورسوي خو څه خلک داسې دي چې هغوی دې ته کېدای شي څه بل نوم چې دی نو هغه اخلي نو بټیر او بیا د هغې سره سره هغه فش هغه خلک چې سم لکه داسې هم که نه څه ماشومان بعض اوقات راشي او ماشومان وایي چې مونږ خو فش خوړل غواړو خو په هغې کې چې دی نو کانټه چې دی نو هغه د پکې ني نو د هغوی دپاره بهترین چوایس دا دی بیا د هغې نه علاوه مشرانو دپاره دا بهترین چوایس دی چې بونلیس چې کم فش دی د هغې ټکه چې دی نو هغه هم تاسو ته ملاویږي او بیا هغه خلک چې کم خلک وایي چې مونږه سپایسي فوډ چې دی نو هغه نه خوښوو لکه نان سپایسي مسالېدار د زیات ني خوند دی چې دی نو هغې ډېر زیات ښیي خو لکه مسالې مقدار د په هغې کې کم وي نو هغې دپاره بهترین چوایس په باربیکیو کې د ستاسو ملای بوټي چې دی نو هغه کېدلی شي ملای بوټي چې دی ماته لګي داسې چې ډېره مزېدار او ډېره زیاته ښه وي لږ سات کې به زه بیا ټرای کوم زه به تاسو وایم چې څومره مزېداره ده او هغه خلک چې څوک لږ سپایسي فوډ خوښوي هغوی وایي چې مونږ د سپایسي فوډ نه چې دی نو هغه خوند واخلو باربیکیو نه باربیکیو اوبیسلی لکه که زما نه پوښتنه کوئ نو زه به تاسو ته وایم چې باربیکیو همیشه سپایسي خوند کوي کباب چې دی نو هغه تیار شو ډن شو او بیا هغه به چې دی نو مونږ به ټرای کوو بل لازمي ټرای کېدل جوړېدل غواړي لکه چې که دا اوس مونږ فرست کا ټرای نه کوو مونږ وایي چې دا دغسې لکه اسې دا وګوره او کمپلیټلی ډن دغه وګوره که دې هر څه ده چې د دې پخوالي ته وګورې چې هغه څومره ښایسته رنګ چې دی نو په هغې باندې راغلی دی ماشاءالله ډېر مزېدار جوسي بالکل سخت نه سافټ ملایم داسې لګي لکه ریشمي کباب تاسو خورئ او د مسالو چې کوم مقدار دی هغه دومره مناسب چې څه حد نشته لکه که څوک چېرې داسې وي چې زه هم پروګرام به ختم کړو پروګرام هر وخت یې کوو مخکې به خوراک وکړو نه خوراک به بیا وروسته خیر ته وکړو او زما کیمرې ته انمول دی هغوی سره چې دی نو سجاد بھائی دی او بیا ورسره چې دی نو مټن ټکا دا وګوره مټن ټکا هم چې دی نو هغه هم تیاره ده او سدا بهار صاحب دی نعمان صاحب دی
دلته کې کم د ثوابې راغلي ملګري یا د ټوپۍ یا د مختلف خوشا چې کومې علاقې دي هغه غازینا حضورونه څوک هم راځي د هغوی سره خبرې اترې وشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې څه نوم دی؟ ندیم جی. ندیم د کوم ځای نه راغلی یې؟ ټوپۍ جی. ټوپۍ. او د فیملی ریزورټ ته لومبني ځل راغلي که دې نه مخکې هم نه راغلي؟ جی مخکې هم راغلی یو. مخکې هم راغلي یې. نو داسې څه وجه ده په دې کې چې تاسو مخکې هم راغلي دوباره هم راځئ؟ ښه ځای دی جي سیل دپاره او بس راشو چوټي انجوای وکړو. صحیح. جمعې ورځې. جی. او دا څوک دي دا ماشومان؟ دا مې زوی دی جي. ها دا مو زوی دی. نو د دې ریسټورانټ لکه خوراک ښه دی او که ستاسو په خیال کې دا لوکیشن یې ښه دی یا سروسز یې ښه دي؟ بس درې واړه ښه دي جي. لوکیشن هم ښه دی، سروس هم ښه دی او سیل ځای هم ښه دی. ټول لکه ښه دي. مننه جي. او دا څوک دی؟ ستاسو څه نوم دی؟ معین خان. معین تاسو هم د څه وابې؟ موږ د ټوپۍ یو. تاسو ټوپۍ لکه یو فیملی یې؟ یو فیملی ها جي. نو دا په هره جمعه تاسو دغسې راځئ که نه څنګه چل؟ په هره جمعه راځو بس چکر له هم. چکر له راځئ. نو څنګه ښه در باندې رالګي؟ ډېر مزېدار دی. داسې څه خاص خبر په دې ریسټورانټ کې شته چې هغه په دې خاوشا کوم نور ریسټورانټ یې په هغو کې نشته؟ بس خاص ځای دی، ډېر ښه مزېدار ځای دی ځکه په هر جمعې له بس انجوای ده راځو. صحیح ده. لکه دا خوبي پکې دی کې دا چې بس دا هم خاص دی. مخکې تر دې طرف ته به هم لاړ شو. ستاسو څه نوم دی؟ نعیم. تاسو هم لومبني ځل راغلي یې؟ نو څنګه در لومبني ځل راغلي یې؟ نو لومبني ځل هغه څنګه در باندې ولګي ښه وکړه بد؟ ډېر ښه ځای دی. وجه څه داسې خاص په دې کې ښه ځای څه لکه څه دی دغسې ځایونه ډېر شی دي په دې کې داسې خاص څه خبره ده؟ بس دی ډېر ښه ځای دی. ښه دی لکه ښه خوند در کو خوشحاله یې په باندې. نو دغه د ټیک ټاک هغه پکچر وغیره مو جوړ کړو که نه؟ نه صحیح ده جي. تھینک یو مننه. او د دې ورور مې څه نوم دی؟ وسیم خان. وسیم خان تاسو هم لومبني ځل راغلي یې؟ نه زه خو مخکې راغلی یم خو زه اصل کې نو ابشا کې وم. صحیح. نو اوس ما دا ویډیوګانې وکړې هغې نه پس بیا زما وایي چې ورږه. او نواب شاه کې وایي تاسو او یی د دې ځای کې د کوم ځای نه؟ دې ځای د ګندف یو. د کوم ځای؟ ګندف ګدون. ګندف د ګدون. ګدون علاقې د ګندف. ګدون علاقه د هغې مطلب دا چې د فیملی ریزورټ ته چې دی نو خاوشا چې څومره مې علاقې دي هغو ټول نه راځي. دوی په نواب شاه کې د دې ځای ویډیوز کتلي وو نو هغې نه پس دا ویډیو مخکې خو موږ راغلي خو مخکې دا داسې نه و که نه. اوس دا سیټینګ پکې لږ وشو او چې د نو کارمار پکې لا اوس هم چالو دی. نو ښکلي دی. نو ماشاءالله ښه دی او نور د دې سټاف هم ښه دی. صحیح. او فلحال د پارکینګ پیس هم نشته نور خو دلته کې دی ټول دغه خلک دی. دوی فیس نه اخلي؟ نه اخلي. دې کې دا هم ښه ده. دا پلس پوینټ دی چې تاسو ته پارکینګ ایریا چې دی نو هغه بالکل فلحال لا نه لیو مخکې بیا د دې خوښ نه بالکل. بیا خو ګوره د وخت سره سره ضروریات زیاتېږي، اخراجات سیوا کېږي، بیا خو هغه د وروستو خبره خو فلحال چې دی نو هغه پارکینګ خو دا ده چې سړی راشي نو پارکینګ مسله نه وي خو سړی لږ تازه شي بالکل فرش شي خوشحاله چې دلته راشي. خوشحاله په دې وجه باندې مننه. تھینک یو سو مچ. د ملګري څه نوم دی؟ السلام علیکم. حمید ګل. وعلیکم السلام. نوم څه دی بھائی؟ حمید ګل جی. حمید ګل تاسو د کوم ځای؟ په بورډ آ گئی سر. په بورډ آلې سره. نو په بورډ آلې خو په بورډ آ گئی. ها په بورډ آ گئی. نو په بورډ آ گئی خو چې دې ځای نه ډېره لرې ده دلته کې څه کوئ؟ سر دا مو کتلې فیسبوک باندې فش انګارا اور لیټر د ایټم ډېر مشهور. صحیح. ملګري دي را سره بس را چکر شوي. صحیح. نور ملګري موږ څه شو؟ ملګري ناست دي نور چکر ته تللي دي ښکته. هغوی ښکته تللي دي. دا یاد ساتئ چې داسې زه به تاسو ته داسې تاویږم راشئ تاسو هم راسره حمید بھائی راشئ داسې تاسو ته دا لوکیشن موږ وښایو چې دې ځای ته کله تاسو راشئ نو ورسره دې خوا لاندې د دریا طرف ته چې دی نو هغه تاسو تللی شئ او دلته کې آرډر تاسو ورکړئ نو تاسو سره به دا فکر نه یږي چې دا ټایم به اوس څنګه تېرېږي. ټایم به داسې تېرېږي چې لاندې دریا ده د دریا اوبه چې دی نو هغه ښکلې او ډېرې مزه کوي. او بیا فش انګاره تاسو آرډر کړئ دې ځای نه مخکې خو مو تاسو هم د ټرای کړئ؟ نه جي پهله دا لومړی ځل دی. ها نو څنګه چې د دې ځای دا ښکلا در باندې ښایسته ماحول دی او سهولیات هم ښه صحیح دي. صحیح. باقي سیستم ټول ښه دی. ښه دی لکه خوشحاله یې؟ څه داسې خو تاسو نه لګېدو لکه مینیو تاسو کتلی چې پیسې ریټ زیات دي یا څه؟ نه ریټ خو بالکل مناسب ریټ دی. مناسب ریټ مناسب ریټ لکه خوشحاله یې؟ او جی بالکل. بس صحیح دی جي. تاسو سره موږ زما د طرف نه بیسټ وشیز دي چې تاسو چې کوم دلته کې اوس هغه لنچ ټایم هم نه دی، برنچ ټایم هم دی او ډینر ټایم چې دی نو هغه شروع کېدو والا ته تاسو خپل ډینر انجوای کړئ. مننه خوشحاله اوسئ جي. او دلته راغلي څه نورو میلمانو سره به هم خبره کوو، د هغوی نه به هم پوښتنه کوو جي چې په هغوی باندې فیملی ریزورټ چې دی نو هغه څنګه
تاسو ته ویل چې دلته کې کم راغلي مېلمانه ما چې سپیشلی کم ګیسټ جی کم سپیشل پرسن هغوی سره خبره وشوه د هغوی چې کومې خبرې چې د دې ځای ښکلا راته ډېره زیاته ښه ولګه بیا نورو ملګرو سره او بیا ریسپي او بیا اوس خاص مېلمانه السلام علیکم وعلیکم السلام سر څه نوم مو دی عمران تاسو کم ځای یئ او څه کوئ زه د ټوپۍ یم او په ابټاباد کې FIA کې هم اسسټنټ ډایرکټر یم ماشاءالله ښه جي نو ټوپۍ نه نن راغلي یې که نه د ابټاباد نه راغلي ابټاباد نه رالم زه په ویکینډ د جمعې پر ورځ او د اتوار پر ورځ دلته خامخا راغلم نو داسې خاصه خبره ده په دې ریزورټ کې فیملی ریزورټ کې چې تاسو دلته کې په ویکینډ راځئ په ابټاباد کې خو هم ډېره ښکلا ده په ټوپۍ کې بیا نوره زیاته ده نو د دې خاص وجه یو دا ده چې یو د دوی په شان پلیټر د چا نه میلاویږي صحیح پلیټر کې چې دوی کومې چاولي صحیح هغې ذایقه حبیبي پیل کوي صحیح بل د دوی چې کوم انګاره فش دی صحیح هغه یو ټیسټ ورکوي چې هغه هغې ټیسټ لپاره لکه زه نن بیا راغلی یم نن منګاره فش پرې تاسو نن به منګاره زه بیا فش تاسو خورم. جوین کم که نه بالکل تاسو مېلمانې موسټ ویلکم جی مننه حاجي فش انګاره د دوی ډېر مزېدار دی مزیدار دی بالکل جی صحیح باربیکیو ډېر زیات ښه باربیکیو ډیر مزیدار ډېر مزېدار بالکل او پرورو باندې پلیټر کې نور څه د دوی آیټم دي هغه به هم چک کوو هغه به هم زه تاسو ته بیا وایم او رښتا رښتا به درته وایم بیا د هغې سره سره چې کوم تاسو وایي چې انګاره فش نو انګاره فش به هم ټرای کوو صحیح ده تھینک یو مننه سو مچ او جی او د تاسو لنچ کوم دلته کې اوس کوئ چې الله دې وکړي تاسو ډینر تاسو کوم اوس کوئ ځکه چې دومره اوس ناوخته شو خیر د ورځو مو شروع کړو پروګرام ان شاء الله کوشش وکړو او هو کني نو بیا ان شاء الله نیکسټ ټایم به چېرته چې دی نو هغه به شي مننه خوشحاله اوسئ او السلام علیکم وعلیکم السلام د تاسو څه نوم دی جی عدنان بھائی تاسو ته کوم ځای یئ ښه د ټوپۍ لکه دلته ریزورټ ته راځئ تاسو او جی مونږ خو جمعې پر ورځ او هفته اتوار مونږ درې واړه ورځې راځو درې ورځې دلته کې راځئ داسې خاص لکه زه همیشه دا پوښتنه ټولو نه کوم چې خاصه خبره چې هغه په تاسو ښه لګي چې تاسو وایي چې دلته دې راشو یاره جی یو خو د دې ځای آب و هوا ډېره مزېداره ده بېشک په هغې کې هېڅ شک نشته دویم دا خبره چې مونږ خو خاص کر دی حفیظ صاحب د خلوص او مینې پسې راځو که نه صحیح ده او دویم دا چې دلته کې څوم پخ شوي دي که نه مونږ خوړلي دي صحیح که پټه تیکه ده صحیح ټولو نه بیسټ او که کړایې دی صحیح که انګاره پیش مونږ او ایډي صاحب لازمي خورئ لازمي چې کوم دی نو سګنیچر ریسپي ده د دې ځای ها پلیټر هم ډېر زیات وخوړو او نورو خلکو ته به څه وایي چې هغوی دې هم دې خوراک ته راشي ابو هوا ته دې راشي مونږ دا وایو چې جي بس چې څوک د چا وس کېږي چې دلته کې لازمي راشي چکر راولګوي صحیح تھینک یو سو مچ ډیر زیات ښځې دی په دې کې څه شک نشته خو دومره غټ ریسټورنټ کلاولو آیډیا په ذهن کې راتلل او دومره غټ رسک اخیستلو والا انسان سره ستاسو ملاقات چې نو هغه کول ډیر زیات ضروري دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام احمد بھائی څنګه خیر الحمدلله ټیک ټاک تاسو خو ډیر ګرځېدلی یئ او ډیر ځایونه به هم کتلي وي نو تاسو یو خبره وکړه چې د رسک باره کې جی جی نو دا ځای خو الریډي لکه هر سړی چې کم کار هم کوي څه کوي نو کوشش د پیسو وي خو دې کې زموږ زیاته اراده یا خیال یا دغه دا و چې زموږ په دې نږدې علاقه دا زموږ ابایي علاقه ده نو په دې کې داسې فیملیز دپاره څه د ناستې پاستې او څه ځای نشته دی نو موږ وایو چې خلک راشي او دلته کینی د دې غم په دنیا کې د خپل غمونه موږ سره پرېږدي او خوشحاله شي یوځای بالکل جی او موږ چې کله لومړي وخت کې رالو که نه دلته فیملیز راتلل ډېر ګران کار و او زموږ د علاقې خلکو به فیملیز ته چکر ورکولو لپاره پېښور یا اسلام آباد دې طرف ته روخ کولو نو هغې دپاره به د جدا یو ورځ وښکله نو هر سړي زړه غواړي چې بچي چکر وکړي او لږ کور کې ریفریشمنټ راشي څه دغه وشي نو هغه تاسو به کتلی وي جی بالکل انټرویو به هم کړی وي بالکل مې کړی بس زما خبره ده چې کوم زموږ مېلمنو ویلي دي
अब زمانه برار سي حاجی د دې ځای مینیو چې دی نو ما وکتلو ماشاءالله او ریټ لحاظ سره که تاسو وګورئ نو دومره مناسب ریټ په دومره غټ ریسټورانټ کې ما چېرته نه دي لیدلي دا د حقیقت وایم څه خلک به وایي چې کنې احمد دلته کې اوس ناسته بټرنګ چې دی نو هغه کوي دا خبره نه ده واقعي ده چې دی ریټس چې دی نو هغه ډېر مناسب دي فش فرای چې دی نو هغه ټوټل تاسو ته 59 لکه په 600 روپۍ باندې کیلو چې دی نو هغه میلاویږي بیا فش قیمه چې کومه ده هغه دلته فش ګانجا په نوم باندې مشهوره ده هغه بیا فش انګاره ډېر مناسب ریټ سره چې دی نو صرف 100 روپۍ باندې کیلو چې په هغې باندې خرچه هم ښه ډېره زیاته چې دی نو هغه راځي ها د کړایو طرف ته تاسو وګورئ چکن کړایي تر اوسه پورې دلته کې صرف او صرف په 400 روپیو دی او په 800 روپۍ باندې تاسو ته فول چې دی نو هغه میلاویږي بیا د هغې نه علاوه چکن انګاره بیا چې دی چکن دا ټول لکه ډېر مناسب ریټونه دي سپیشلی که مونږ خبره وکړو د مټن چې کومه کړایي ده هغه 1799 روپۍ باندې ده او بیا د هغې سره سره پټه تکم چې دی نو هغه موجود دمپوخ چې دی نو هغه هم په 1799 نن سبا دور کې په 1400 باندې کیلو غوښه چې دی نو هغه میلاویږي ها سپیشل خبره چې ما تر اوسه پورې نه وه کړې دا وګوره چې دا هغه سپیشلټي ده دا پلیټر مونږ چې دی نو تاسو ته آفر کوو پوره چې دی نو هغه په 3599 روپۍ باندې او هاف چې کم دی نو هغه په 2299 روپۍ باندې آفر چې دی نو هغه کېږي او ډېر مناسب په دې یو پلیټر کې کم از کم اته کسان ښه په آرام سره خوړلی شي او په هاف کې 4 کسان بیا که دا فل لیمپ چې دی نو هغه دی دا تاسو وګورئ چې روسټډ فل لیمپ چې دی په 1999 باندې کیلو یعنی کم از کم د ستاسو آرډر 8 نه 10 کیلو پورې پکاري داسې به وي که نه نو هغې مناسبت سره لکه څنګه داسې لوی ګیدرینګ دی هغوی دپاره دا مناسب وي په دې کې رایس کمپلیمنټري وي رایس په دې کې رایس پکې وي رایس پکې هغه فری هغه رایس بالکل فری وي صحیح ده ښه نو تاسو لکه چې کم دا دلته کې اوس دا رسټورانټ کلاو شو ماشاءالله او ښه چلیږي هم دا موږ ته مخامخ نظر راځي بالکل نو اوس لکه تاسو مخکې هم د دې پلانینګ داسې ده چې دا به دغسې مخکې نور ښه کوئ ځکه چې دا خو انیشل سټیج کې دی لا اوس ان شاء الله دې کې زمونږ را روان وخت کې ماشومان لپاره د کټس دلته پلی لینډ به جوړو او زمونږ هر څیز کې دا انټرټینمنټ خیال وي جي دا کې به دا نه وي چې لکه د دې پیسې ورکړه د هغې پیسې ورکړه د داسې د دې څیزونو به دغه نه فری آف کاسټ بل زمونږ لایف فش صحیح دا لایف فش چې ورته وایو څنګه چې تاسو کتلی وي غټو تاسو ته زه نه زه ما ته خوند تاسو مېلمانې جي او دا چاینک او دا کپ چې کوم دی دا زمونږ نشانه ده نو زمونږ خلک چې کوم دی نو مېلمه ته میلمستې ورکوي که نه وګوره دا ځای ګوره زه ستاسو د میلمه کور دی او دا د الله تعالی دغسې آباد چې دی نو لري رنګ یې ماشاءالله ډېر ښایسته او ډېر ښکلی د کیساخواني بازار چې کومه قهوه ده هغې یاد به تاسو دا دلاوئ په غازي کې همدا خبره ده غازي کې فیملی ریزورټ کې جي خلک به وایي چې دا خبرې به خلکو کولې چې د پېښور اوبه چې کوم دي که نه هغې کې صرف هغه قهوه جوړېدی شي بل ځای نه شي جوړېدی مونږ یې تاسو ته ښو او ګوره کاریګري پکار بالکل جی وړاندې دي چې د فیملی ریزورټ قهوه چې دا د کیساخواني بازار قهوې په شان دی دا هغه خلک چې د چا په زړه کې دا خبره وه چې صرف پېښور کې چې دی نو هغه تاسو ته داسې قهوه میلاوېدلی شي اوس هغه تاسو دلته کې هم انجوای کولی شي خوند نه د غټه خبره ورته وکړم جي دا زمونږ د ګیسټ لپاره فری ده ګیس لپاره دا فری دی یو بله خبره هغه ټیکټ باندې چې لیکلي وي هغه خبره هم تاسو کوي دا ټیکټ چې کوم دی دا مونږ د دې وجې شروع کړی زیاتره فیملی ته مونږ سپورټ ورکول لپاره صحیح ده فیملی لپاره دا بالکل دغه وي خو دا چې ټیکټ کوم کس له مونږ دا ټیکټ ته مونږ اوچر وځي دا اوچر دی دا یو سړي واغستو دا هغه نه دلته کې فوډ کې ایجسټیبل دی دا کټ شي که فرض که تاسو ته 100 روپیز باندې تاسو هلته پې کړو فیملی دپاره هغوی چې کله خوراک ته دلته راشي هغه به هغې نه کټ شي چې څه شی هم خوري او جي ټاک شاپ نه سالي یا دلته کې سم کوي نو دا هغې کې به انشاءالله 1 روپۍ اضافي نه وي فوډ ریټلیس خو تاسو وکتلو مینیو زمونږ هم کته نو داسې هم نه چې یو سړي نه مونږ هغه دغه کوو دا لایف فش خبره مونږ کوله جي نو هغه به زمونږ دلته کې پروګرام دا دی دا به انشاءالله یو ورځ دوه کې شروع شي فاینل بشي کسټمر په خوښه به جمدې مې رانیسي هغه ورته فرای کېږي نو دا یاد ساتئ چې تر اوسه پورې تاسو چونکې ما خو زما کار یم دا دی چې زه لکه مختلف ځایونو ته ځم او دغه ځای خوراکونه چې نو بیا هغې نه په مفتو کې خوند اخلم تاسو پیسې ورکوئ که تاسو وګورئ مدین سوات کې چې دی نو ټراوټ فش دغه ځای نه به تاسو راونیسئ سات بیا به هغوی ته ووایي هغوی به درته فرای کړي نه مني پروګرام کې دومره خبر خوند وکړو ځکه چې دې ځای نور څه ښه څیزونه ښې خبرې چې مونږ به تاسو شیر کوو نو په هغې باندې به لاړ شئ ټایم مونږ له چې
دی نو هغه پکار دی خو ان شاء الله راتلونکي وخت کې به ورسره چې څوم دلته کې نوي اپډیټ راځي مینیو کې نوي اډیشن کیږي څه نوي سیس چې دی نو هغه دلته راځي نوي ښکلا چې دی نو هغه په دې کې اډ کیږي هغه به ستاسو سره شیر کوو حافظ صاحب ډېره مننه د دومره ښې میلمستیا دپاره او یقینا د ستاسو مینجمنټ د ستاسو دلته کې چې څومره سټاف دی که هغه په سروسز کې دی که هغه په کچن کې چې F&B کې دی د هغوی ټول هم ډېره مننه او یو ځل بیا زه خوشحاله یم چې زه غازي کې په فیملی ریزورټ کې ناست یم تھینک یو او انشاءالله ستاسو سره به بیا ملاقات کېږي خپل ډېر زیات خیال ساتئ په خپلو دعاګانو کې خپلو خبرو خپلو محفلونو کې مونږ یاد ساتئ په لوی اعلام سپارم پاکستان زنده باد الله پامان